د ایراني پولیسو ځواکونو له لوري د بېګناه افغانانو ډلهییزې وژنې په اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارېدلي دي. بېګا هم د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ په کلکان سیمه کې د افغان کډوالو په یو لوی کاروان ډلهییز برید شوی چې د وروستیو معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په دې برید کې 260 تنه افغان کډوال په شهادت رسېدلي او ګڼ شمېر نور مرګوني ټپیان دي. په ورته وخت کې له همدې برید څخه د نږدې 40 نورو افغان کډوالو د تېښتې خبر هم ورکول شوی چې های دغه افغان کډوال هم په خطر کې به وسی. د دې 40 افغان کډوالو مسیر معلوم نه دی او لا هم نه ویل کېږي چې د ایران کوم ښار ته تښتېدلي که بیرته افغان خاورې ته راګرځېدلي. تازه د ایران د دې وحشت او بربریت په وړاندې پراخ غبرګونونه هم ښودل شوي دي. جنرال موبین په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي دا د ایراني حکومت له لوري د افغانستان د کډوالو وزیر ته یوه ډالۍ وه. دې ظالمانو د اسرائیلو غږ له مظلومو افغانانو واخیسته. جنرال موبین د ایراني حکومت دې وحشت ته په اشارې لیکلي دا اوس کوم ډول ګاونډیتوب شو، په کوم جرم وژنئ. افسوس چې هیڅوک مو د پوښتنې نشته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين لیکلي دي ایران د فلسطین او لبنان په مسلمانانو د روان ظلم مخالفت کوي. په بل اړخ کې نن په سلګونو بېګناه افغان مسلمانان په ډیر ظلم او وحشت شهیدان کړي دي. دا یو لوی ظلم دی. له ډیر وخت راهیسې داسې پیښې رامنځته کیږي، باید مخنیوی وشي. منظور پښتين زیاته کړه باید هر څوک غږ راپورته کړي چې د ایران تر واکدارانو ورسیږي چې نور د افغانانو ظلم بند کړي او د دې پیښې حاملینو خلاف د ګام پورته کړي. جنرال سمیع سادات لیکلي دي د ایران د ستر بربریت په کلکو چکو غندو. افسوس چې په وطن کې د وطن اصلي ساتونکي نشته، خو ایران د دې برید ځوابي او انتقامي برید ته په تمه شي. د خپلو هیوادوالو د وینو غږ به ترې هرومرو ډیر ژر اخلو. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې لوی علامت شه.